له تاسو نه مو پوښتنه وکړه دلته سره باندې دا څه دي؟ سلطانه د امیر سنان له کوټې نه پیدا کړ، ما تاسو ته راوړ. څوک پوهېږي په دې لیک کې څه لیکلي چې په صندوق کې یې پټ کړی و؟ ښه ده، صبر وګورم څه یې لیکلي دي. څه شوي؟ د قربانۍ د پسته په شان ماته ولې ګورئ؟ څو ورځې کېږي چې د همدې شېبې لپاره په تمه وم. فکر کوئ کوم کار مو چې زما په حق کې کړی زه هغه یې راوم؟ ته څه کوې؟ وسله دې کاته کا، زموږ په وژلو به ته څه لاسته راوړې؟ ها، ستا ستونزه ګاڼۍ او پیسې دي. لاندې خزانه له ګاڼو نه ډکه ده، هر څومره چې غواړې واخلې له هغه ځایه واخله او لاړ شه. خالده، ما یو ځلې دوکه وخوړه، اوس تر څو چې تاسو ونه وژنم ارامه نه کېدم. خپله کلمه تېره کړئ. ته پوهېږې چې تر اوسه دې ژوند کې ولې نه یې بریالی شوی؟ ځکه چې یوه مسله دې هېڅکله تر پایه نه ده څېړلې. اسما مېرمنې، تاسو څه وکړل؟ ونه خوځېږې. مېرمنې، په دې موضوع کې زما هېڅ کومه ګناه نه ده. فکر مه وکړه چې مړ د شوی. پرله پسې غلطیو او ناکامیو نه دې بیخي ستړې شوې یم ښاغلی خالده. اوس وخت یې را رسېدلی چې دا مسله پای ته ورسوم. دا چې ویل مې تا سره ځان نه ډېره مینه لرم رښتیا دي، رښتیا دي. انکار مې نه دی کړی، خو په ماڼۍ کې مې مدد کړی دی. زده کوونکي مې ما ډېر بوخته ساتي او په ځانګړې توګه سلطان. زه دا منم چې د سلطان د شخصیت د تاثیر لاندې راغلی یم. زما په اړه اندېښنه مه کوه، زه ښه یم. په دې هیله چې زما حالت باندې پوه شې پلاره. سلام. داسې یو څه امکان نه لري، باید ځینې نور شیان هم لیکل شوي د وای. مثال په توګه څه؟ په کوم موقع او د څه لپاره دې دا لیک اخیستی دی؟ هغه هم پرته له اجازې نه او د کس په نشتون کې. سلطانه، ما فکر کو کوم څه پټوي. اوشار، ته د شاهزادګانو مور یې. د دې په ځای چې د راتلونکي سلطان د راتلونکي په اړه فکر وکړي، څه شیانو باندې ځان بوختوي. ستا په انده کار ښه دی. بخښنه غواړم سلطانه. دا لیک واخله سنان. زما دا کارونه نه خوښیږي، پوه شوې؟ نور دا کار باید تکرار نشي. سمه ده سلطانه. مېرمنې، زه تل تاسو ته صادق وم، ولې دې په ما شک ستا وکړ؟ په صداقت باندې زه هېڅ شک نه لرم ښاغلی خالده. دا څه چې ده نو، ولې دې په ما ډز وکړه؟ ها؟ د خپل باور د بیرته لاسته راوړلو لپاره. اوس به فتح واخلې او ماڼۍ خواته به لاړ شي. هغه ستا کور ته ننوتی و او غوښتل یې تا له منځه یوسي، خو وایې به چې زه بریالی شوم هغه ووژنم. داسې به سلطان ستا په خبرو باور وکړي او زما په مرسته به د ټولو په وړاندې یو اتل شي ښاغلی خالده. مننه له دې مشورې نه دی مېرمنې، تاسو په رښتیا مهربانه یئ. دا څنګه امکان لري؟ کوم
کوم چې هغه لیک بدل کړی دی. کنه نو ولې د یو لیک لپاره دومره وارخطا کېدله؟ ارومرو کومه خبره ده ګلزار؟ میرمنې که زما اورئ یو ځل په ارامه فکر وکئ. لیک ښاغلي خیرالدین څخه و. هغه تاسو ته هیڅکله هم خیانت نه کوي. داسې چې ده نو ولې هغه لیک کې بل څه نه و. اوف لیونۍ به شم. ګلزار د باندې لاړه شه او ما یوازې پرېږده. نه غواړم چې زه څوک وګورم. ما ډیره هڅه وکړه خو ستاسو د ژغورنې لپاره مې دا کار ونه شو کړی. سره له دې چې دومره تېروتنې کوم سلطان اوسم په ما ډیر باور لري. فکر کوه څومره راته پام کوي. بیادبي، سرغړونه او هر کار یې چې د هغه په خلاف ترسره کوم. آی 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 هغه ډیر مهربانه سړی دی. فکر کوم دا مونږ ته مهم نه و. څومره بده ده. اوس نو ته قضاوت وکړه. د دې زمانې ځوانان هیڅ د یو انسان په قدر نه پوهیږي. پام کوه چې دا خبره ماڼۍ کې خپره نشي. د دې ښځې لیونتوب خو تا په خپله ولیده. شکر چې پوه شوی، که نه نو هیڅ ښه کار به نه وي شوی. پوهیږم. سنان یو درس ته او حسابي ته اړتیا لري زعفره. تر اوسه یې خپل ضد نه لاس نه دی اخیستی. اجازه راکړه لږ یې په اړه فکر وکړم. باید داسې یو کار یې په حق کې ورته وکړم چې خپله یې پام شي. څه یو تېروتنه یې وکړه. داسې یو کار چې د ژوند تر پایه یې هېر نه شي. سلطانه کوم ځای مو چې ویلی و لاړه ومې لیده. خو څه؟ فتح زموږ د رسېدو نه مخکې له هغه ځای نه تښتېدلی و. کله چې ونه نیول شي ښکاره خبره ده چې هغه به تښتي. موسی زموږ سرتېري د ښار څلورو خواو کې خپاره شوي. تر څو ورځو به له یخن نه یې ونیسم او تاسو ته به یې راولم سلطانه. هغه کس چېرته تللی شي؟ دا چې داسې دننه راغلم بښنه غواړم سلطانه، خو موضوع ډېره اړینه ده. ښه به دا وي چې تاسو په خپلو سترګو هر څه وګورئ. سلطان فتح د خپلو کارونو جزا ولیده سلطانه. ما ته پوره معلومات راکړه ښاغلی خالده. زه غواړم پوه شم دا هر څه څنګه وشو. دا خاین فتح زما کور ته راغی او په ما یې حمله وکړه سلطانه. نه پوهېږم چې وسله یې له کوم ځایه راوړې وه. زما خواته یې ونیوله، ویې ویل هر څومره ګاڼې چې لرې رایکه. داسې ښکارېده چې مفلس شوی و. غوښتل یې وتښتي او لاړ شي. ومې ویل تسلیم شه، خو کومه ګټه یې نه درلوده. کله چې پوه شوم چې خبره مې نه اوري نو د ګاڼیو په بهانه یې مې خپله وسله واخیسته. وروسته هم پایله همدا ده چې وینه یې په یو بل باندې مو ډزې کولې. په خپې په مرمۍ ولګېدم. خو بریالی شوم چې دا رزیل له منځه یوسم. فتح سره له دې چې دومره شتمني درلودله بیا یې مولې له تا نه پیسې غوښتې. کومه دښمني مو درلودله؟ ستاسو دښمني څه ده راته ووایئ. سلطانه هر څوک چې له تاسو سره دښمني کوي هغه زما هم دښمن دی. هغه خاین ته زما د کور پته معلومه وه او په دې م پوهېده چې له ناروغې ښځې سره مې یوازې یم. کیدای شي د همدې لپاره و چې له خدایه شکر چې دا فرصت یې راکړ چې دا خاین له منځه یوسم. په خیر ښه شي ښاغلی خالده. دا کار دې د ستایلو وړ دی. اوس لاړ شه او ارامه کړه. زر ښه شه او دندې ته دې راستون شه. امر مو په ځای کېږي سلطان. فتح د دې لپاره چې خلکو ته یو عبرت چې د سلطان احمد میدان کې ځلان کوي. هغه کسان چې غواړي خیانت وکړي او هغه کسان چې بد نیت لري هغوی ته باید یو عبرت شي. امر مو په ځای کېږي سلطانه. زما سلطانه یوه موضوع ده چې زه یې ډېر اندېښمن کړی یم او غواړم چې هغه تاسو ته بیان کړم. دا چې ښاغلی خالد مو تقدیر که خپله ښه پوهېږئ زما سلطانه
خو زه ګمان کوم چې لږ زر مو وبخښه. نو څه مې کړی وای نامیکا، حالت څرګند دی. ویلې مې و چې هر چا فتا راوسته هغه ته ستره ډالۍ ورکوم. چا چې هغه ډالۍ ترلاسه کړه هغه ښاغلی خالد دی. ښاغلی خالد، البته ما تمه درلودله چې دا کار به ته ترسره کړې پاشه، خو تېروتنه مې وکړه. ساتونکي تړلی و مېرمنې، بیا راغلی و، هېڅوک خبرې شوي نه موږ خپل کور پرېښودو دلته راغلو. اوس وګوره دلته څه حال دی. د ختیځ خواته نور سرتېري ودروئ. امر مو په ځای کېږي مېرمنې. د خدای شکر چې په وخت ورسېدم. خدای مه کړه که لږ څه ځنډ را رسېدلی وای، فکر هم نشم کولی چې څه به شوي وای. ته بلکل په حق یې مور جانې. په دې وختونو کې وخت له ما سره ملتیا کوي. اسمان ایله کوم لورې دومره زما نه مه لرې کېږه. وګوره ستا لپاره زه څه کارونه چې نه کوم. پوهېږم مور جانې، پوهېږم. دا ستا په فطرت کې ده چې د ځواکمنو کسانو سره اوسې. دا ترخه تجربه ما ترلاسه کړې ده. ځواک ته د رسېدو لپاره هر څه د چې د لاسه راشي کوي. نه صالحې، ډېر مې په دې اړه فکر وکړه او دې پرېکړې ته ورسېدم چې دې کار نه باید تېره شوم. پوهېږم دا کار امکان نه لري، دا یوازې یو خوب دی. ای د څه شي تېرېدل دا نو څه خبرې دي چې ته یې کوي؟ نو څه وکړم؟ نامک پاچا آن ما ته راګورې هم نه. زه د خیالونو په نړۍ کې ژوند کوم. ګلفیدان، څوک چې هلته ولاړ دی نامک پادشاه نه دی؟ هو پخپله دی. هله شاته راځه، شاته راځه. ولې شاته شو؟ مخکې یې ودرېږه که نه صالحې، نشم کولی. ښه، خپله دې مجبوره کړم چې دا کار وکړم. مېرمنې، ډېره زیاته بښنه غواړم، فکر مې بلې خواته و. تاسو ښه یاستئ؟ ښه یم، اړینه نه ده. دا پاڼې وګوره، ټولې تیتې شوې. دا ټول مو خپله لیکلي دي؟ هو. کله حق نه تېر نه شو، دا یوه ستره نیکمرغي ده چې یوه مېرمن دومره وړتیا لري. په نږدې راتلونکي کې به ان زموږ د سلطان رقیب هم شي. تاسو مبالغه کوئ. زه یوازې کله کله د هر څه لیکم. دومره عاجزي هم ښه نه وي. باید په خپلې وړتیا وویاړئ. کله حق نه تېر نه شو، باور وکړئ زه تاسو ډېر زیات حیران کړم. تاسو مهرباني ده. ورځ مو په خیر. ستاسو ورځ هم په خیر. ګلفیدان، نور نه غواړم څه واورم، باید لیک ولیکئ. ګوره د هغه په زړه کې هم هېڅ شته. ګوره ستا له کارونه نه یې څومره ستاینه وکړم. او په پای کې په وروستۍ برخه کې د مالیاتو د بیې جګېدو یادونه یې کړې سلطانه. یعنې مینه د هره ورځ ماڼۍ ته ډېرېږي. هو سلطانه، د هرې ورځې په تېرېدو فکر کوم چې دا ځای زما خپل دی. ډېر ښه. یو بل څه هم لیکل شوي وو چې د سلطان د شخصیت د تاثیر لاندې راځم. همداسې ده که نه سنن؟ فکر کوم همداسې یو څه وه. رښتیا وایم؟ یعنې څوک کولی شي د سلطان د شخصیت د تاثیر لاندې رانه شي؟ نور کسان ما ته اړین نه دي. ما ته د هر چا نه ته ډېره اړینه یې. ښه. هو سلطانه، تاسو باید ما ته خطاطي راښودلې وای. همداسې نه ده که نه؟ سنان خبره مه بدلوه. نه، زما موخه دا نه ده. جدي زه غواړم زه یې زده کړم سلطانه. سمه ده. کښېنه. جدي یې؟ هو کښېنه. کښېنه. ښه سمه ده. دا چې دومره مینه ورسره لرئ باید یې په نایې ولیکئ.
لومړی قانون نه یې داسې نه نیول کیږي. باید یې داسې ونیسئ، لږ یې باید ټیټ ونیسئ. میرمنې، له طبیب نه مې درته درمل راوړی، له پخلنځي نه مې لږه شوربه راوړه. که لږه وخورئ صحت به مو ښه شي. نه یې غواړم ګلزار. سمه ده میرمنې. ښوونکې چیرته ده؟ سلطان سره ده؟ هیڅ امکان نه لري چې د سلطان د شخصیتي تاثیر لاندې نه یې راغلې هغه. زه غواړم په خپلو لاسونو د هغې پیغلې ښځې سزا ورکړم. میرمنې، په دې حالت کې یوازې ځان ته تاوان رسوئ. شهزادګانو مو خفه شوي غواړي تاسو وګوري، هغوی دننه وغواړم. ومې ویل چې هېڅوک نه غواړم وګورم ګلزار. شهزاده ته مې یو ډول قناعت ورکړه. حق و ناقه ماته نور ډوډۍ مه راوړه. غواړم یوازې اوسم. هر څه له یو ټکي نه پیلېږي سنان، او ته باید هغه ټکي ته دوام ورکړي. د هر څه نه مهمه د حرف لیکل دي. دا کار باید په سمه توګه ترسره شي، پوه شوې؟ یوازې له یو حس سره. نو داسې کولی شي چې د زړه غږ دې واوري او ویې لیکي. خط لیکل یوازې د زړه نه کېږي. دا کار په ارامه کولی شو. موږ په ارامه ذهن سره هر کار په ښه توګه ترسره کولی شو. خو د خطاطي هنر د طبیعت نه تقلید نه کوي. خط ستا ځواک تا ته ښیي سنان. سلطانه، تاسو په خطاطۍ کې په رښتیا هم ډېر مهارت لرئ. ستاسو خط په رښتیا هم ډېر ښکلی دی. ښکلې لیکنه صبر غواړي، بلکل د ژوند په څېر. باید ستومانتیا ونه منې، ډېره هڅه وکړي. کوم حس چې د زړه نه درته راځي هغه باید ونه تښتي. داسې کولی شي ډېر څه زده کړي. خو ځینې وختونه انسان هر څومره چې وغواړي بیا هم نشي کولی. ژوند نشو کولی له ګواښونو سره مخ ته یې ښوونکی. کوم انسان چې جرأت نه درلود نو د ژوند ډېرو بریاونه بې برخې کېږي، پوه شوې؟ انسان د هغو لپاره باید ځانونه ځوروي چې هغوی ته نه رسېږي. په اجازې مو، زه باید دا ورقه واخلم. په ډېرې مینې سره. په اجازې مو، زه تللی شم. پرته له شکه. نه پوهېږم په ما څه شوي. امکان نه لري، اصلا داسې یو څه امکان نه لري. ګرانې ښوونکې ولې په خپل سر خبرې کوي؟ یعنې چې سمې څه نه دي اورېدلي؟ ښاغلی امبره، هیله کوم لیک تر لیکه یوه ورځ خو ما په ارامه پرېږده. څه شوي؟ ولې دې اننګي بیا د مڼو په شان سره شوي دي؟ ولې نه وایې چې د اور څنګ ته ناسته وم؟ تېروتنه کوې، اصلا داسې به خبره نه ده. لکه چې بیا دې د سلطان صاحب سره شخړه کړې ده که څنګه؟ نه پوهېږم چې تا ته څه ووایم. دا چې څه وخت به ورسره پخلا شي په دې خو یوازې خدای پوهېږي. امبر اکا، یوه خبره په خلاصو غوږو واوره. غواړم درته یو څه ووایم. مې وایه. وایه مې، خو باید هېڅوک په دې خبرې پوه نه شي. مې وایه، هیله کوم. زه هر ماښام سلطان ته ورځم د دې لپاره چې هغه ته د فرانسوي ژبه ورزده کوم. پوه شوې؟ او پام کوه چې بله پوښتنه ونه کړې.
او دې ویل چې فرانسوي درس ورته ورکوي اوس دې عقل سرته راغی ښه نو د همدې لپاره دومره ځانډ کوي ما پسې نور را نشي پوه شوې او دا ټولې خبرې به هم هېچا ته نه کوي پوه شوې ووایه ښاغلی خالده څه دې وکړل میرمنې څنګه چې تا ویلي وو ما هماغسې کار وکړو دا مې ورته وویل چې په ما یې حمله وکړه او له منځه لاړو ستا په ان چې تر قناعت ډېره وکړی حده زما میرمنې ما خو درته ویلي وو که نه ستاسو له برکته سلطان مو بیا په ما باندې باور وکړو ان دی ویل چې هر څومره زر باید خپلې دندې ته راستون شي ډېره ښه ده میرمنې نن یو ځل بیا تاسو زه ډېر حیران کړم دا مې لویه هیله ده چې ډېر زر د سلطنت تاج ستاسو په سر ووینم تاریخ په هیلو کولو نه په عمل کولو او جرأت سره بدلیدای شي ښاغلی خالده ډېر زیات په تمه پاتې شو اوس یې وخت را رسېدلی چې لاس په کار شو هر څنګه چې تاسو ووایئ محمود چې کوم اصلاحات غواړي راوړي سرتیري نور هم په غوسه کوي سرتیري وروسته له دې نه داسې فکر کوي چې نوي د اسلحې ډیپونه د نویو سرتیرو لپاره جوړه کړې ده یوازې یو غبرګون ته په تمه دي او دا فرصت زه ورته برابروم فکر وکړه اور اوس بل دی د انتقام زموږ دنده یوازې دا ده چې تیل ورباندې واچوو خو دا ځل به یې وګوري کوم اور چې زه بلوم ګل کول به یې ناممکن وي څنګه په نخرو ګریزې مرستیالې زه میرمن هوښیاري ته تللی وم ښه ډېر ښه زه لاړه شه یوه شیبه ښاغلی امبره زه په بد حالت کې یم کولی شي ما سره مرسته وکړي خدای خیر پېښ کړي انشاءالله چې خیرات خو به وي زما موخه میرمن هوښیاره ده سر یې درد کوي له ځایه پاڅېدلی نه شي نه ډوډۍ خوري نه درمل او نه غواړي څوک وویني څو شېبې مخکې شهزادګانو غوښتل هغه وویني خو اجازه یې ورنه کړه ښه نو خبره څه ده ستونزه څه ده د هغې ستونزه له سینان سره ده وای خدای یوازې همدا خبره ها خدای دې له بدو دردو وساتي په هر حال زور سره خبرې کوو هغه زما خوږه ژبه خوښوي تل امبار امبار وایي امبار تل مرستې ته رسېږي په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی ستا شتون باندې د خدای شکر کوم که کیدای شي په آخر کې یو امین هم ولیکه ګلفیدان یعنې څه دا سمه نه ده ښکاره ده چې سمه نه ده په دې لیک هغه استومانه کوي نو راځه ما سره مرسته وکړه سمه ده له کومې ورځې نه مې چې تاسو لیدلی یې ستاسو په مینه کې ډوبه شوې یم زه هم غواړم به یې نه شم صالحې په دې کې نو څه خبره زه ده داسې یو څه نشم لیکلی ښه ده خپله دې ښه پوهېږي ورکېږه زه له دې لیکې نه ای پرېږده نو ګلفیدان دومره زر مه تسلیمه کېږه که یو شعر ولیکم څنګه ده ښه نظر دی زما په ان دا به ښه وي ګناه ستا که زما ده ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه خطا د چا ده ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه زه آماده یم خو چې ته سبا منکره نه شي زما رضا ده ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه که منکر شي په ژړا شي نور مې نه یادېږي دا نو روا ده ته له خپل زړه نه پوښتنه وکړه صالحې ها څه شعر دې خوښ شو زما په اند لږ نور هم باید په دې اړه فکر وکړي زما غلې زموږ د شهزاده یوازینۍ مور زموږ د ماڼۍ ښکلا او زموږ د سلطان تر ټولو ګرانې میرمنې چاپلوسي ته اړتیا نشته امبره هر څه چې غواړې ووایه او سر له دې ځایه زما غلې تر کومه چې زه خبر شویم خپله ډوډۍ هم نه خورئ او خپله دوا هم نه خورئ خو داسې نه کېږي که نه غلې موږ خپل سلطان ته څه ځواب ورکړو ستا په اند سلطان زما په قصه کې دی زه غواړم یوازې اوسم نور هېڅ هم نه غواړم زه ستاسو په ستونزه پوهېږم زما غلې خو باور وکړئ بې ځایه اندېښنه کوئ د سلطان صاحب او سنان تر منځ څنګه چې تاسو فکر کوئ هېڅ کومه اړیکه هم نشته دا خبره دې نشم منلی ستاسو په سر قسم که څه یې تر منځ وي
وګورئ یو څه وایم خو زموږ ترمنځ دې راز وي د شپې لخوا ځینې فرانسوي درسونه سره وایي ودې ویل فرانسوي درسونه وایي همداسې ده خو پام کوه چې څوک خبر نشي دا یو راز و خدای مکه که دا خبره د سلطان غوږو ته ورسېده نو د ښوونکي ورځ به ډېره بده شي مه وارخطا کېږه ښه نو نور جزیات هم راته ووایه ګوره اغلې که رښتیا ووایم نو خبره ټوله د زړګي ده دا خبره باید ټولې معنی کې خبره شي پوه شوم میرمنې په ټولې معنی کې به وګرځم او ټولو ته به ووایم چې میرمن ښوونکي زموږ سلطان ته فرانسوي ژبه زده کوي او په دې خبرې ویاړم کوم او دا هم ورته وایي چې له خوشحالۍ نه په ګټېدله سترګو میرمنې رښتیا تاسو غواړئ چیرته لاړه شئ یو کس خو وي چې خپله ښوونکي هم له دې خبرې نه خبره کړي ته څه وخت راویښه شوې ای پري زه ټوله شپه ویښه وم ستا پاندا څنګه دی ډېر ښه سنان د خطاطۍ سره د کله مینه پیدا کړې ده هو البته د سلطان لپاره بې ځایه خبرې مه کوه ای پري هو سلطان مو ماته راوښودل خو زما ډېر خوښیږي چې خپله یې زده کړم پوه شوې ښکاره ده او بریالی هم یې رښتیا وایې نن شپه مې که وخت پیدا کړو ورته ورښیم ډاډه یم چې خوښ به شي دغه چې کوم څه خوښېدل مخکې یې خوښ کړي اوس هر څه چې ورته وکړې خوښوي ژوندي اوسئ ژوندي اوسئ وګوره تمثیل کې مې یو لمبر دی ښاغلی خالده فکر کوم تر اوسه هم ښه شوي نه یاست زخم مې تر اوسه تازه دی پرون سره له دې چې ټپي م وی فتح مو ووژه وروسته له هغې په کراچۍ کې پورته کا او تر ماڼۍ مو راوسته دې کارونو مو زه ډېر حیران کړی نامک پاشا فکر کوم هیر د شول ستا دنده زما څارل نه د فتح څارل او نیول و ستا بې پروایي زه دې حالت ته راوستم پام وکئ اعلی حضرت سلطان محمود تشریف راوړي ښاغلی صدراعظم وضعیت څنګه دی زما سلطان په مورا کې سرغړونې بیا پیل شوي دي خو د خدای په مهربانۍ زموږ کښتۍ د اړتیا وړ مرستې سرتېرو ته رسوي انشاءالله ډېر ژر به بغاوتګر وځپل شي ډېر مونږ باید هر څومره ژر چې کېږي دا قصه باید پای ته ورسوو باید یو داسې پلان جوړ کړو چې د استنبول نقشه له سلطان سره د تل لپاره له منځه یوسو که چېرته سلطان خپلې غوښتنې ته ورسیږي نو موږ به تباه شو بیا به هغه وخت زموږ د هېواد نقشه د ځمکې د سره د تل لپاره له منځه لاړه شي تر یوه حده ستا خبره هم په ځای ده که موږ وغواړو کولی شو په اسانۍ سره یې حل کړو خو اوس نه ځکه یو قوي کس ته چې هغه دربار کې وي وکولی شي انجینر له منځه یوسي ځکه هغه د دې هر څه لامل شوی دی که هغه مړ شي فکر وکړه چې موږ خپلو هیلو ته په دې ځای کې نورم نږدې کیږو ډېر ښه دا یو ښه نظر کېدی شي خو کوم څوک پیژنې چې دا کار ترسره کړي هو شته یو څوک شته چې موږ د هغه له شره ژغورلی شي هغه کس څوک دی ښاغلی سرګي تاسو خپل کارونه چېرته رسولی دي زما سلطانه له بده مرغه چې موږ له یوې ستونزې سره مخامخ شوي یو د وسلې ځینې برخې او د وړتیا وړ ځینې نور مواد په پایتخت کې نه پیدا کېږي تاسو په دې اړه څېړنه کړې ده څېړنه مو کړې ده زما سلطانه دوی په حق دې نه پیدا کېږي خو د اوبو د لارې امکان شته چې ویې لږدوي ښاغلی سرګي کوم څه دی چې ویل هغه کولی شي چمتو کړي که تېروتنه ونه کوم کولی شم چې دا کار وکړم زما سلطانه
نو داسې چې دا خام مواد به زموږ کسان تاسو ته چمتو کړي. څو کسان د زده کوونکو په توګه ځان سره وټاکه او ځان سره یې ساحې ته بوځه تر څو د راتلونکي لپاره زموږ ته ښه شي. ښوونکی ماهر هم کولی شي په دې مسله کې تاسو ته ښه مشوره درکړي. ډاډه یم چې په کار مو راسي. ولې نه په سترګو سلطان صاحب. خیرالدین آغا، ته هم باید د نننۍ مسلې لپاره یوه ډېره ښایسته لایحه جوړه کړې. دا کار باید ډېر زر ترسره شي، پوه شوې؟ خو هر څه باید په نظر کې ونیسو د متره. که هغه بریالی نه شي نو بیا څه وکړو؟ داسې کار نه دی چې هغه یې ترسره نشي کړی، پوه شوې؟ موږ ورته وخت ورکوو تر څو هغه کار ترسره کړي. اندېښنه مه کوه، ستا هیواد زما هیواد دی. وبخئ زما سلطانه. ته ښه یې ښاغلی سرکي، که غواړې د دربار طبیب راوغواړو. ډېره مننه سلطان صاحب. اوس اړتیا نشته، شکر ښه یم. که چیرې اړتیا شوه هرومرو تاسو ته وایم زما سلطانه. نو کولی شي کارونه دې پیل کړي. زما سلطانه وسله یوه موخه ده، خو که د اړتیا وړ مواد موږ په خپله چمتو کړو نو د لګښت په برخه کې به م یو څه مرسته وشي. نو داسې چې دا دننه زیرمونه به ګټه پورته کړو، سمه ده؟ خو کومه زیرمه زما سلطانه؟ سلطانه یو منبع ده چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 15 ستنې کسان د دولت له ادارې نه بهر شوي دي، خو له بده مرغه چې ځینې منبع زموږ په ټولنه کې دي او مهمه ده چې ځینې خاین کسانو د حکومت څلورو خواو ته خپاره شوي دي او ځینې په حکومت کې ډېر لوړ مقام او قدرت لري او کوم مقام چې په دې حکومت کې لري له هغه نه غلطه ګټه پورته کوي. او بله دا چې خیالي سرتیري تر ننه د حکومت نه تنخواه اخلي. سلطانه تاسو سمه خبره وکړه ښاغلی خالده. داسې مسئلې ته د اشاره وکړه چې زما پام ورته نه و شوی. که هغه مالونه ټول راټول شي له دې ستونزو نه به هم خلاص شو او د نوې دیپو لپاره به هم یوه ډېره ښه بودیجه ولرو. خو زما سلطانه زموږ سرتیري د زده کړې او نوې وسلې په کارولو کې ناخوښه دي. زما په اند په داسې وضعیت کې د مشرانو څخه مال اخیستل ځان ته لومه کیندل دي. د سرتیرو او دغه مشرانو په مشورې نشو کولی خپل حکومت له منځه یوسو. ټول مالونه باید راټول شي. دا چې څوک غواړي سرتیری اوسي او څوک نه غواړي دا باید په هر حالت کې ښکاره شي. دا مسله به ته په خپله څېړې پاشا، پوه شوې؟ په سترګو زما سلطانه. پرېکړه ونیول شوه. کوم مال چې له خلکو سره دی هغه باید واخلئ او په بدل کې ورته پیسې ورکړئ. هر څوک چې غبرګون وښایي پرته له شکه خپله سزا به وویني. د شپې له خوانه سلطان ته فرانسوي ژبه زده کوي. سنن هر ځای کې ټولو ته کېناسته او دا کیسې کوله. تاسو ډاډه یاست مېرمنې؟ کومه تېروتنه خو نه ده شوې؟ ډاډه یم، سره له دې چې په ماڼۍ کې عالمان او پوهان لرو، هغه ښوونکي ټول ته په ویاړ سره وایي چې سلطان ته زه درس ورکوم. ټولو ته یې کیسه کړې ده. په دې ورځو کې هوایي شویم ده د دې هېواد یو ستر سلطان د دې ښوونکي زده کوونکی. توبه توبه، امکان نه لري استاده. هره شپه سلطان ته فرانسوي درس ورکوي. ګمان کوم چې په دې ماڼۍ کې مونږ ښوونکو ته نوره اړتیا نه لیدل کېږي. باور وکړئ ویلي دي چې هغوی په څه نه پوهېږي. خو دا څنګه امکان لري؟ ما ته وګوره، دوی د څه په اړه خبرې کوي؟ واده نه اورېده امبر هغه په ټولې ماڼۍ کې د همدې په اړه خبرې کېږي چې ښوونکي زموږ سلطان ته فرانسوي درس ورکوي. نه نو ګرانه داسې نه ده. موږ خو همداسې اورېدو. وایي خدایه بدبخته شوم. ته دې ښوونکي ته وګوره، په خدای بیا زموږ خواته راګوري. امبر آغا څنګه یې ته ښه یې؟ ښاغلی امبره په ماڼۍ کې ټول ماته ګوري، خاندي. ته ماته وګوره په ما څه شوي دي؟ نه که رښتیا ووایم نن لږ څه ځواني شوې. باور وکړه یو ډول نور دې ویستی دی. د همدې لپاره درته نه اصلا داسې نه ده. یو دوه کسانه دي ځکه ټول راته راګوري. غلی شه، اندېښنه مه کوه. ته ولې ځان د هغوی سره مخامخ کوې؟ ها راشه زه به درته قهوه چمتو کړم، لږ څه خواږه به مو خورو. هله راځه. ژوندی اوسې ښاغلی امبره، زه ځم درس لرم، حتی ناوخته شوي هم ده.
خبرېږي خو هرومرو. په ماڼۍ کې دې دا خبره هیڅ خبره پوښتنه کړه. مه کوئ مېرمنې، ان دیوالونه هم خبر شوي. دا ځل نو هیڅ د ژغورلو لاره نه لري. سلطان زه ښه پیژنم، په داسې خبرو کې ډېر زر په غوسه کېږي ګلزار. زمونږ زړور سلطان حاکم او پاچا سلطان محمود امر کړی دی ټول باید په دې پوه شي هیڅوک د منکره کېدو حق نه لري. هر څوک چې غیر قانوني د حکومت مال له ځان سره لري هر څومره زر باید هغه حکومت ته وسپاري. کوم کسان چې دا امر مني او سر ته یې رسوي له سزا نه معاف کیږي او په بدل کې یې ورته ډالۍ ورکول کیږي. خو کوم کسان چې دې کار سره مخالفت ښکاره کوي مال یې په زور اخیستل کیږي او پرته له شکه چې سزا به ورته ورکول هغه کیږي. فتا چې ویلی زه یم نن وګوره په دار ځړول شوی، پایله یې ډېره بده وه. له دې نه ښکاري چې سلطان زموږ مالو ته هم سترګې پټې کړي. داسې ښکاري چې سلطان خپله پرېکړه کړې ده نن یا سبا زموږ سر به هم له تنه بیل کړي. مخکې له هغه باید خپله لاس په کار شو او د سلطان غم وخورو پوه شوې. سلطانه تاسو موږ د دې ماڼۍ وړ ونه ګڼلو. دا نو څه معنا لري ښاغلی خیرالدینه؟ ښکاره خبر راته وکړه. د ماڼۍ شهزادګانو ته ښوونکي درس ورکوي، درملو ته که اړتیا پیدا کیږي ښوونکي چمتو کوي. موږ د هر څه زغمو. خو دا چې ستاسو په شان یو لوی پاچا ته فرانسوي ښځه درس ورکوي او نه یوازې ده بیا په ویاړ سره ټول ته قصه هم کوي، زموږ غرور به تر پښو لاندې شي سلطان صاحب. کله چې زه په خپل ځانګړې کوټې کې اوسېږم تاسو ته څه چالته څه کوم؟ تاسو زما شخصي کار کې ملاس وهنه کوئ؟ خدای دې نه کوي سلطان. له روسیې نه مې یو انجینر راوغوښته تر څو سرتېري نوې وسلې سره بلد شي. تاسو خو یې نشئ کولی، بیا دا نه منئ چې موږ یې نشو کولی. ما څخه راځئ او د یوې ښوونکي سره ځان برابروئ، د دې په ځای چې سم کار وکئ او خپله له ځانه عالمان او پوهان ولرئ. راځئ یوې بې وسلې ښوونکي نه شکایت کوئ. دا خبرې هېرې کړئ، خپل کار مو ترسره کړئ. کومه لایحه مو چې له تاسو نه غوښتې وه زر تر زره یې چمتو کړئ. ظاهره ښوونکي ته ووایه چې ماښام زما کوټې ته راشي. چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې چې په ما مینې دې زه اوس ګرځلې ونې. سلام، د خبرې چې ټولو معنی کې څه روان دي؟ چې په ما مینې دې زه اوس ګرځلې ونې. څه خبره دی پرې ها؟ ښکلې کوترې سلطان صاحب هم دا شیبه ته غوښتې. ډېر ښه، بیرته چې راغلم بیا درته وایم. سمه ده، اوس یې شو. سلطان ته مې وړاندیز وکړ کوم کسان چې خیالي دي هغوی دې له دندې نه ګوښه کړي، ځکه ډاډه یم چې ډېره موده کېږي چې تاسو په دې اړه فکر کوئ. زه فکر نه کوم چې وایي مني. هغه ډېر زیات خوشحالم شو، ان د دې کار امر یې وکړ. آفرین ښاغلی خالده، هغه شی بالکل په هدف لګېدلی دی، یعنې چې د شیانو اخیستل یې منلی دي. په دې کار سره یې خپله باید دا سلطنت تسلیم کړي. مېرمنې اوس یې نو سم وخت را رسېدلی دی. اوهو، زه به له دې فرصت نه ګټه پورته کړم، خپل کسان راټول کړم، ډېر ژر به خپل چمتووالی ونیسو.
لیونیا دستایم زه نمرورایم لالیا پخلایم زه زما د مینې لیونیا خانو انجینر صاحب تاسو غواړئ څه شی ولولئ رنګ مو ډیر زیات خراب شوی ښاغلیه لږه شوروا وخورئ ډیره زیاته مننه کوم کلینو دا څو ورځې کېږي چې عادت مې ښه نه دی وروسته به یې وخورم نه نه کېږي داسې نه کېږي انجینر صاحب یو دوه قاشقې باید وخورئ بیا وروسته مو کتاب ولولئ سمه ده سمه ده همداسې کوم مننه خورم یې دا چې تاسو یارویستی خورم یې دارو مو شه انجینر صاحب خوښ مو شو لاس را دې دردمن مه شه خانو زه مو په اجازه ځم ما ته خو کوم بل کار نه وي انجینر صاحب نه آغلې ته تلای شي شپه دې په خیر ستاسو ماښام هم په خیر انشاءالله تر سبا پورې به جوړ او روغ شئ سلطان محمود باید نوې اصلي ونه کاروي اوس نو زموږ بار دی که موږ یو ځل بیا هغه ته وخت ورکړو نو دا امکان لري چې هر څه له لاسه ورکړو چې دا زموږ ټولو په تا باندې احوال واخله چې ستا کس تر اوسه څه کړي هغه د خپله راکړه څه وشول ما ورته خواړه ورکړل څنګه چې تاسو ویلي وو هماغسې شوروا په خوند آفرین دې په تا زفره اوس نو مونږ کولی شو چې په ارامه خوب وکړو زه داسې انسان نه یم چې په دې کوچني کار سره خوشحاله شم زه باید د نورو غټو شیانو په اړه فکر وکړم پوه شوې ښاغلی زفره بالکل ښاغلیه اوس نو مونږ کولی شو په ارامه خوب وکړو زه داسې انسان نه یم چې په دې کوچني کارو سره خوشحاله شم پوه شوې وګوره زفره زه باید د نورو غټو شیانو په اړه فکر وکړم پوه شوې راځه سلطانه پرون شپه مې تر سهاره خوب نه دی کړی هېڅ ویده شوي نه یم وګوره دې خطاطي تمرین مې کړی خدای دې وکړي چې خوښ مو شي اوس دا هر څه پرېږده سلطانه کوم راز چې زما او ستا ترمنځ زو چاته دې ویلي دی او که نه د فرانسوي ژبې په اړه خبرې کوي سنان ما ته ځواب راکړه ویلي مې دي خو یو کس ته سلطانه ویلي دي دي ها سره له دې چې ومیلې دا راز باید زموږ ترمنځ پاتې شي څو ځلې مې په دې اړه خبرې کړې دي ها ومې ویل لږ باید ارامه اوسم خو نه سنان داسې یو کار نه کوي ومیل هغه زما باور له منځه نه وړي خو تا دا کار وکړه سلطانه د دې ناپوهي د منځه وړلو لپاره مجبوره شوم چې ووایم بس دی سلام دې شیبې نه هره اړیکه چې زموږ ترمنځ وه له منځه لاړه پوه شوې له دې ځایه تللی شي